السلام علیکم ورحمت الله. دا زه چې تاسو ته بار بار وایم چې په خپلو کې ودونه مه کوئ، نو دا نه زه څه د دین نه خلاف خبره کومه او نه څه د پښتو د معاشرې نه خلاف خبره کومه. ډېر زیات مرضونه داسې وي چې د هغې تعلق د خپلو رشتو سره وي، نو په هغې کې یو مرض دا دی چې د دې مور پلار دقه 2 بچي دي او دواړو ته دا مسله ده چې دې د یو ټایمه پورې ښه وي او بیا په ریورس باندې شروع شي او دې ته وایي نیورو ډیجنریټیو ډیسارډر. نو مرض ډېر زیات سخت دی. د دې را روان بچي دغه شانتې چانس ډېر دی. مثال د دې له خدای پاک لس بچي نور ورکړي، ټول به دي سي، 8 پکې دي سي، 2 پکې دي سي، 1 پکې دي سي، ټول ټیکوم راتلی شي. خو دا مرض خانداني دی، نو د خپلو رشتو سره تعلق ډېر زیات دی. زما په دې باره کې مکمل ویډیوز په یوټیوب باندې موجود ده او د یوټیوب ویډیوز ځکه هلته کې ورکوم چې د میډیکل سره کم خلقو تعلق ساتي، د صحت سره تعلق ساتي، یا هسې پوه خلق ځان پوه کول غواړي، نو هغه یوټیوب چینل د مرضونو دپاره ګورئ. دې ته وایي اټکسیا ټرینجکټیزیا. السلام علیکم.